خوشحال خان خټک. خوشحال خان خټک د شهباز خان زوی، د یحیی خان مسی، د اکبر خان کړوسی او د جوجو خان کوسی دي چې د ستر ملي مبارز پیر روښان تر مړینې 42 کاله وروسته په 1614 زیږیز کال د اکوړې په سرایز کښې وزیږېدی. خوشحال خان په یوه سرداره کورنۍ کښې رالوی سوی دی چې له ډېر کوچنیوالي څخه یې زده کړې کړې ده او د خپلې زمانې مروج علوم یې لوستي دي: فقه، حدیث، تفسیر، منطق، حکمت، ادبي علوم، معانی، بیان، عروض او قافیه یې زده کړي دي. خوشحال خان د خپل مهال ستر پوهان و. د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ او د پښتنو د ویښولو او پوهولو لپاره یې بېساري لارښود نشیرونه یعنې آثار لیکلي دي. خوشحال خان پر پښتو ژبه باندې د هندي، عربي، ترکي او فارسي ژبې اغیزې لیدلې، ځکه یې پښتنو ته پښتو اړینه بلل. دی وایي که تازي ژبه هرګوره ښه ده، فارسي هم ډېره په خوند خوږه ده، چا یې پلو د جمال وانخیست، پښتو لا هسې بکره پرته ده. خوشحال خان خټک د غرزیو، لودیانو او سوریانو زور برم داسې بیانوي: هر چار د پښتانه تر مغول ښه ده، اتفاق ورسره نسته ډېر ارمان. د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کښې پښتانه ول پادشاهان. 6 اوه پیړۍ یې هسې پادشاهي وه چې په دوی پورې درس خلک ول حیران. خوشحال خان خټک په داسې حال کښې رالوی سوی دی چې د پښتنو هېواد د مغولو او صفویانو ترمنځ ویشلی و او پښتانه هم په خپلو کښې بې یووالي پر غرزي یعنې غلجي، ابدالي، خټک، اپریدي، یوسفزي او مومنو باندې ویشل سوي ول او پر نیم درزن لارو باندې روان ول. خوشحال خان غوښتل چې پښتانه یو موټی کړي او په دې ډګر کښې یې د پښتو او پښتونولۍ پر سټه د تورې او لیکنې یعنې قلم څخه کار واخیست. که څه هم په دې مهال کښې د روښاني غورځنګ هم وروستۍ سوګلۍ وې او خوشحال خان هم د غوریانو، لودیانو او سوریانو غوندې ونه توانېدی چې یوه پښتني واکمني رامنځته کړي او د افغان په نوم یې خپله پرځنګۍ چغه داسې پورته کړله. دی وایي د افغان په نوم مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال خان خټک د تورې د ډګر توریالی او جنګیالی جنرال و، خو لیکنی یا د لیکنۍ ژبه یې هم اورونه بلول. دی وایي زما ژبه نه د اور ده ګزارونه د توپکه. خوشحال خان خټک په 1641 زیږیز کال د خټکو سردارو او ډیرو میړنیو زلمیانو ته یې پګړیانې وروتړلې. دی وایي چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي پشمار دي. خوشحال خان د ډیر زلمیتوب څخه د تورې ترڅنګ لیکنی غورځنګ او پرځنګ هم کاوه. کله چې پلار په یوه جنګ کښې زخمی سو او بیا مړ سو، نو 28 کلن خوشحال خان د ټبر سردار سو او د شاهجهان په مغولي دلبار کښې منصب او جاګیر دته پاته سو. کله چې اورنګزیب پاچا سو، د خوشحال خان خټک د پښتني غورځنګ او پرځنګ څخه دومره په بیره کښې سو چې اخر یې خپله مقابلې ته راودانګل. د خوشحال خان دوستان او ملګري یې ووژل او ځینې یې بندیان کړل او 50 کلن خوشحال خان یې د رنتپور په بندیتون کښې واچاوه او 4 کاله بند
د خوشحال خان په کارکري کښې بدلون راوست او د مغولو په چوپړ پښیمانه و. دی وایي و مغولو ته به هسې کار ښکاره کم چې راځي راڅخه رو د فرید خان سي په جهان د ننګیالو دیداد وکاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران سي. مغولي دلبار ډېره هڅه وکړله چې خوشحال خان په خوله کړي، خو د خوشحال خان پښتني موضوع خوشحال خان داسې قانع کړ چې پښتون سوم په دا هسې سپینه ږیره، نور مې خدای مکړه مغول وایم پذیره. خوشحال خان ځان ته پښتو او پښتون ډېر مهم ګڼل، ځکه یې د مغولو په ضد تورې او لنکړي ته لاس کړ او پښتانه دې حقې لار ته وپاسول. دی وایي پښتانه چې نور څه فکر کا ناپودي بې د تورې خلاصون نسته په دې کار، بله هیڅ لیدله نسي په دا منځ کښې یا مغول له منځه ورک یا پښتون خوار. دی وایي پښتانه واړه ناپودي یو پر بل کاندي غورځئ چې یو سر کاندي راپورته بل یې ووهي مغزی. خوشحال خان پښتانه پښتني پاڅون او د پښتنو یووالي ته رابلل، خو په مقابل کښې اورنګزیب د پښتنو د بیلتون لپاره خورا ډېرې روپۍ لګولې. خوشحال خان غوښتل چې پښتانه راویښ کړي، د خپلواکۍ لپاره یې راوپاروي او د بلې خوا یې غوښتل چې پښتانه د لیک او لوست خاوندان هم سي. نو دی وایي د دې دور شیخان ډېر دي لور په لور، اورنګزیب پاشا د دواړو دی انځور، په هغه چاړه قلم ساز کا قرآن کښې، په هغه چاړه شارک پرې کا د ورور، په رکوع کښې تسبیحات د پلار د مرګ کا، په سجود کښې ځوروي خپل مشر خور. خوشحال خان وایي هر چار د پښتانه تر مغول ښه ده، اتفاق ورسره نسته ډېر ارمان، که توفیق د اتحاد پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره سي په دا ځوان. د افغاني ژبې ناپوهانو ته وایي چې په خپله افغاني ژبه نادان دی، چې په خپله افغاني ژبه نادان دی، په ترکي خبرې څه وایي افغان ته. خوشحال خان خټک ټول پښتون یو ګڼي او وایي درست پښتون له کندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. خوشحال خان د پښتنو ناپوهي یعنی جهالت، د پردو په تنخواګانو او جاګیرونو او بېځایه نشمو یعنی القابو او پردي پالنې په پایله کښې خپل منځي کرکه او کینه او د خپل لرغوني کړکېچ یعنی تاریخ څخه ناآګاهي او د خپلو پخوانیو تېروتنو څخه د نه زده کړې له کبله د دې لوی هېواد بې مغزه ککریو ته داسې وایي. دی وایي پادشاهي د مغول په زرو بایله، د مغول د منصبونو په هوس دي، اوښ له بار سره کور ته ورغلی، په اولجه د اوښ د غاړې د جرس دي، سر یې هوري یو دمغار بل کندهار دی، تر دا منځ همه میشته واړه ابس دي. خوشحال خان خټک که څه هم د همدې پرزنګ یعنی مبارزې پایله په خپل ژوندانه ونه لیدله، خو ستر میرویس خان نیکه او لوی احمدشاه بابا یې بریاوي او بریالیتوبونه د پښتنو په برخه کړل. خوشحال خان خټک په دې پوه چې پښتو پیغله ده او د ده تر مهاله پورې کار نه ورته سوی، نو دی وایي چا یې پلو له مخه وانخیست، پښتو لا هسې بکره پرته ده. خوشحال خان درې نیمې پېړۍ مخکې داسې بېساري پښتو نشیرونه یعنی آثار وکښل چې د زړې پښتو عظمت او د دې زاړه ټبر لرغونتوب یې پکښې جوت کړ. پښتو یې د فارسي سیاله کړله او په خپلو لیکنو کښې یې پښتني رنګ راوزېږاوه. په پښتو ژبه چې ما علم بلند کړو، د خبرو ملک مې فتح په سمن کړو، او ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کړو، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب سي.
د خوشحال خان کلیات 45 زره بیتونه لري په لیکونو او ریشونو یعنی شعرونو کښې د پښتو ویونو ترڅنګ عربي، فارسي، هندي او ترکي ویونه هم کار کړي دي. د خوشحال خان په لیکونو کښې هر ډول مضمون پیدا کیږي، مینهیز یعنی عشقي، ټولنیز، اجتماعي، واږیز، سیاسي او فلسفویز یعنی فلسفي، پیژندویز یعنی عرفاني، روزنیز، تربیوي، ګوتنیویز، انتقادي، کړکېشن، تاریخي، دیني، رنځپوهنیز یعنی طبي، جغرافیویز، ستورپیژندیز یعنی نجومي، هزلیات او داسې نور. راورټي وایي چې خوشحال خان 250 په ډي یعنی کتابونه کښلي دي. د خوشحال خان خټک نه شعرونه یعنی آثار لرغونپوهانو او کړکېچپوهانو تر 200 زیات یاد کړي دي، خو دیوان، بازنامه، طبنامه، اخلاقنامه، پښتو هدایه، فضلنامه، ریاض الحقیقت، ثباتنامه، دستارنامه، فراقنامه، آینه، عیار دانش، بیاض او زنځیري یې ډېر نومور دي. په 1645 کال خوشحال خان د شادخان د لشکر سره تر اندراب او بدخشان پورې ولاړی. خوشحال خان په 1644 ځایز د پېښور صوبهدار سید امیر خان بندي کړ او ډیلي ته یې واستاوه او په 1615 ځایز یې له ډیلي څخه رنتبور ته بندي واستاوه. په 1602 کال یې د ایمل خان په ملګرتوب د مغولو په مقابل کښې د پښتنو غورځنګ پیل کړ، خو په 1602 د خپل زوی بهرام سره وجنګېدی، کوم چې مهابت خان صوبهدار لمسولی و، او رنګزیب عالمګیر د پښتنو مقابلې ته شجاعت خان او مهاراجا جسوت سنګ راولېږل چې په جنګ کښې شجاعت خان او د ده په زرو لښکریان ووژل شول او په 1604 کښې خپله د هند پاچا اورنګزیب عالمګیر د خوشحال خان د ماتولو لپاره حسن ابدال ته راغلی، خو په 1615 کال کښې بیرته ناکامه لاهور ته ولاړی. خوشحال خان د پښتنو ستر ریشای یعنی شاعر، لیکوال او جنګیالی مشر و چې په 1689 ځایز کال یا 1116 کال د اپریدو په ډنبره کښې مړ سو او په اکوړه کښې خاورو ته وسپارل سو. دا و د خوشحال خان خټک پیژندنه او ډیره مننه.